بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ وای. نن مې یوه خاص وظیفه درته راوړې. دغه دعا ویل د جمعې په ورځ ډېرې خاص فایدې لري او ډېره یوه خاصه دعا دی. دا د حضرت یونس علیه السلام دعا دی. کله چې حضرت یونس علیه السلام د کب په خېټه کې بندي پاتې شو، نو دا دعا یې وکړه تر څو الله تعالی تزاری وکړي او بخښنه وغواړي. دا دعا د توحید، استغفار او عاجزۍ ښکلی مثال دی او ډیر فضیلت لري. د حضرت یونس علیه السلام دا دعا چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا په اسلامی تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. دا دعا د هغه وخت دی کله چې حضرت یونس علیه السلام د خپل قوم نه د الله په امر لرې شو او په سمندر کې د مای په خېټه کې بند پاتې شو. نو الله جل جلاله ته دغه دعا وکړه، الله جل جلاله دته نجات ورکړ. یعنی بهترینه دعا ده. نبی صلی الله علیه وسلم د دې دعا په اړه وایي، فرمایلی دي چې څوک د سختیو او غمونو په وخت کې دا دعا وکړي، الله تعالی به یې غمونه لرې کړي او د نجات لاره به ورته هوار کړي، یعنی نجات به ورکړي. نو عزتمندو ډېر یوه بهترینه دعا ده دغه. نو دا دعا معنا هم ډېره خاص دی. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت وی نشته د عبادت لایق مگر یوازې الله تعالی دی. سبحانه که الله تعالی پاک او بې غیبه دی. انی كنت من الظالمین وی زه په خپلو ګناهونو اعتراف کوم او ځان ظالم ګڼم. نو عزتمندو ډېر یو د فضیلت والا دعا دی. نو دا دعا د توحید ښکلی بیان دی چې پکې یوازې الله تعالی ته دعا کول او د هغه لویي منل دي. د توبې دعا ده چې په ګناهونو اعتراف او مغفرت غوښتنه هم پکې شوې ده. نو د دې دعا په واسطه الله تعالی حضرت یونس علیه السلام ته نجات ورکړ او دا موږ ته دا درس راکوي چې په هر مشکل کې باید یوازې الله تعالی ته رجوع وکړو. کله چې انسان د ژوند په مشکلاتو کې ګیر شي، نو باید د الله تعالی رحمت ته امید ولري. ګناه باید وپېژني او الله تعالی یې په اخلاص سره وبخي. دا دعا موږ ته دا درس هم راکوي چې الله تعالی ته رجوع کول زموږ د ژوند نجات دی. نو عزتمندو ډېر یوه بهترینه دعا دی، خاص کر د جمعې په ورځ دغه دعا چې هر سړی زیاته وایي، نو الله جل جلاله به له هر مشکل نه، هر آفت نه، هر درد او تکلیف نه په امان کې وساتي. ډېر یوه بهترینه دعا دی. الفاظ هم داسې دي: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین.